عبدالباری جهانی د منظور پښتون کوم حقیقت بیان کړ. په منظور پښتون 13 ورځ څه شوي وو، چا کړي وو، ولې اوس د منظور پښتون حالت څنګه دی؟ د تازه او مهمو حقیقتونو لپاره دغه ویډیو تر اخره وګورئ. د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 2 نیټه د پاکستان چارواکو د پښتنو د ځوان او محبوب مشر منظور پښتین پر موټر باندې په داسې حال کې ډزې وکړې چې پښتین د خپل یو شهید ملګري چې هغه هم د پاکستان چارواکو وژلی و د تلین په مناسبت یوې سوله ییزې غونډې ته روان و. د منظور پښتین یو نږدې ملګری او د هغه د تحریک یو فعال مشر نور پاچا په دې ناوړه حادثه کې ټپي شوی او د مشر منظور پښتین نور ملګري چې ټول د په شان زړور دي د خپل کاروان سره ګوب ته ورسېدل. منظور پښتین د پخوا په څیر لکه غر ولاړ و او د پخوا په څیر یو ځل بیا پښتنو ته خپل پیغام ورسوه. په منظور پښتون باندې د دغې پیښې په اړه بیا عبدالباری جهانی لیکلی دي. په دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت به دا خپله داخلي مسله وبولي، خو پښتون د ټول قام منل شوی مشر دی او افغانان باید له هغه او د هغه له برحق تحریک سره د همدغې زاویې څخه عکس العمل ښکاره کړي. زه د یو افغان په حیث چې له منظور پښتین سره خاصه مینه لرم په نړۍ کې پر ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې د پاکستان چارواکو ته اجازه ورنه کړي چې د منظور پښتون په سرنوشت چې په حقیقت کې د ټولو پښتنو سرنوشت دی دومره بې باکه او بې رحمانه لوبې وکړي. منظور پښتین پر پښتنو باندې د خدای پیرزو ده او پښتانه د خدای تعالی د دې پیرزوینو شکر هغه وخت ادا کولی شي چې د هغه خدای په مرسته یې ساتنه وکړي. زه د افغانانو د تاریخ د یو شاګرد په حیث ویلی شم چې پښتنو په دې زیاتو کم 300 کالو کې د منظور پښتین په څیر رهبر نه و درلودلی او که خدای مکړه د هغه سیوری د پښتنو له سره کم شو، پښتانه به بیا په پیړیو د داسې ځوان او محبوب مشر خاوندان نشي. سره له هغه چې د پاکستان پنجابي چارواکو د منظور پښتین په مقابل کې له ډېر سپین سترګۍ او بې ځایه زور زیاتی څخه کار اخیستی دی، خو زه بیا هم د هغه د عدم تشدد له مبارزې څخه ملاتړ کوم. د هغو افغانانو احساسات د قدر وړ دي چې پر پښتون باندې د حملې او د نورو چارواکو د ټپي کېدلو د کسات اخیستلو غوښتنه کوي. خو له دغو ځوانانو څخه زما هیله دا ده چې که غواړئ د پنجابي ستم په مقابل کې د پښتنو تحریک په بریالیتوب سره پر مخ لاړ شي، نو له یوه بیرغ څخه دوه مه جوړوئ. په ټول اخلاص د منظور پښتین تر رهبرۍ لاندې ودرېږئ. ستاسې بری ستاسې په اتفاق کې دي. په یو اواز غږ پورته کړئ: نر پښتون، منظور پښتون. څه چې منظور وایي هغه زموږ منظور دي او ښایي د منظور نوم به هم قسمت له دغه عمله ورته غوره کړی وي. تل دې وي پی ټي ایم او بریالي دې وي د هغه تحریک زړه او روح منظور پښتین. تباه دې وي د پی ټي ایم دښمنان او پنجابي استبداد. دا هم د عبدالباری جهانی د منظور پښتین په اړه یو څو خبرې وې چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریکې کړې. که تاسو هم پر منظور پښتون د پرونی برید په اړه کوم څه ویل لرئ په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ ستاسو نظرونه او کومنټونه، ویناوې او غبرګونونه لولو. تر بلې ویډیو مو خدای پامان.